یو دا مسله چې توبه ویستل کله پکار دي دغه شان د توبې د قبلېدو دپاره څه شرطونه شتي او که نه که د هره توبه الله قبلوي او بعض داسې نور اهم نقاط هغه به بیانېږي انشاءالله په دې ننني بیان کې باذن الله. اول خو دا خبره یاد ساتئ چې توبه ویسته واجب دي او بیا واجب دي علی الفور. علی الفور معنی دا ده چې فی الفور به وباسي، یعنی توبه ویسته لازم دي په دغه وخت کې چې څنګه ستا ذهن ته رالو چې توبه وباسم به ډایرکټ به توبه وباسي. دا نشته چې یاره زه سبا به توبه وباسم، زه صحیح شو، یا بل سبا یا په دې روانه هفته کې به توبه وباسم. نو تاخیر د توبې ویستلو د جایز نه دی. توبه ویستل لیټ کول او وروستو کول دا نه دي روا. د هغې یو څو وجې دي. که څوک داسې سوال وکړي چې ولې توبه وروستو کول او لیټ کول جایز نه دي، نو ورته وایه د هغې یو څو وجې دي. اولنۍ وجه دا ده چې بنده ته دا پته نشتي چې د ده سره را روان وخت کې څه کېدو والی. اولنۍ وجه دا ده چې بنده ته دا پته نشتي چې را روان وخت کې څه کېدو والی. نو څنګه دی دا توبه لیټ کوي سبا بل سبا ته. سبا به توبه وباسم، بل سبا به توبه وباسم، سبا به منځونه شروع کوم، بل ورځ به منځونه شروع کوم، سبا به درس لزم، بیا به سبا چې دی دا ګناه پرېږدم، سبا به چې دی د فلاني حق ادا کړم، سبا به دا چلو کوم، سبا به دغه چلو کوم. نو سبا به ته یې سوال دا دی که نه. هم ما تاسو ته مختصر قصه بیان کړې وه یو بیان کې د یو څو سیکنډو. قصه دا وي یو سړي وي چې سبا به توبه وباسم او سبا مړو، سبا به توبه وباسم سبا به مړو. دا لنډه قصه ده او د عبرتونو نه ډکه قصه ده. یو سړي وي سبا به توبه وباسم، سبا راغلی نه. یو سړی وایي زه به سبا لمونځ وکړم او سبا له نه وایي سبا له به زه ږیره پرېږدم سبا مړو، سبا به د خلکو د حقونه ادا کړم سبا مړو، سبا به د قرضونه ادا کړم سبا مړو، سبا نه به درس هم شروع کړم دین به یې زده کومه سبا مړو، سبا به صدقې شروع کړم خلکو له به د الله په لار کې مال ورکړم سبا له مړو، سبا به د مور پلار د سبا نه به د مور پلار سره احسان شروع کړم سبا له مړو، او سبا به دا وکړم سبا به دا وکړم سبا له مړو. نو زما او تا سره څه ګارنټي ده چې سبا به مونږ یو؟ چا تا ته دا ویلي چې ته به سبا یې؟ تا ته چا دا خبره کړې ده؟ نو د سبا هېڅ پته نه لګي. دا خو لا پرېږده سبا خو لا بیا هم نږدې دی. بعض پکې دا وایي چې زه به هلکه ږیره پرېږده وایي چې کله واده وکړم، بعض وایي چې کله مې بچی وشي زوی وشي بیا به ږیره پرېږدم، بعض وایي چې سپین ږیري شو بوډاګان شو منزل راځي نو کله اوس وایي ورځې د ځوانۍ دي او دغه شان نور ډېر ګناهونه یادوي وي دا به پرېږدو خو په بوډاوالي کې به پرېږدو. نو آیا وایي ته به بوډاوالي ته ورسې؟ ته به بوډاوالي ته ورسې؟ ښه که تا باندې داسې بیماري راشي چې تا د دې هر څه نه وباسي نو بیا به څه کوې؟ لکه یو سړی دی دا وایي چې سبا به زه د سبا نه به منځونه شروع کړم، سبا له په ده داسې بیماري راغله چې دی د کټ نه لقېدی نه شي، د سبا نه به زه ذکر او اذکار شروع کړم، د سبا نه به فلانی عبادت او بیماري پرې راغلی نه شي، د سبا نه به یعنی دین یې زده کوم او سبا له به داسې بیماري راغلی چې د ړقېدو نه دی، د سبا نه به خلکو ته دین ښیم او خلکو ته به نصیحت کوم، د خلکو خیرخواهي به کوم، سبا له به داسې بیماري راځي هر څه نه کوم. څه پته لګي؟
خو سبا به دا عبادت کوم، سبا به په داسې غریبي راغله چې ټیم ورسره نشتي، داسې هم کیدی شي. سبا له به پلانی عبادت وکړم، پلانی به وکړم، پلانی به او سبا له په داسې غریبي راغله چې د هغه هر څه نه ووتو، فارغه وخت دې سره نه وي سبا له. ځکه حدیث دی که نه، مشهور حدیث دی، څو پیرې بیان شوي، تاسو اورېدلی، اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه. روغ بدن د بیمارۍ نه مخکې، ځواني د بوډاوالي نه مخکې، فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې، مالداري د غریبۍ نه مخکې، او لنډه دا چې ژوند د مرګ نه مخکې. دا ژوند ټول غنیمت وګڼه د مرګ نه مخکې. ډېر خلک قبرونو کې پراته دي او ارمانونه کوي چې موږ توبې ویستلی وی، موږ الله ته واپس شوی وی، موږ د ګناهونو پرېښودی او هغو ته اوس موقع نشتي او هغوی سره ټیم نشتي، یا هغوی ته څه طریقه نه میلاویږي چې هغې توبه وباسي واپس شي. او دا د الله فیصله ده چې یو پیر د دنیا نه لاړې نو بیا دنیا ته واپس کېده نشتي. نو اولنۍ وجه دا ده توبه لیټ کول وروسته کول نه دي روا. وجه اولنۍ دا ده چې بنده ته پته نشتي چې سبا له ده سره څه کېږي. دویمه وجه دا ده توبه وروستو کول او توبه لیټ کول د دې سره زړه سختېږي او انسان د الله نه لرې کېږي او ایمان یې کمزوری کېږي. د توبې د وروستو کولو سره څه کېږي؟ زړه سختېږي، بس ایمان کمزوری کېږي او د بنده د الله نه لرې کېږي. لکه اوس یو سړی په ګناهونو کې اخته دی، زه وروسته به توبه وباسم. دا ګناه خو داسې نه دی چې هغه څنګه اثر یې چې د ده په دې زړه باندې په اول ټیم کې کړی و همدقه شان به یې د همیشه دپاره داسې به څومره چې وخت تېرېږي د اثر زیاتېږي، څومره چې د ګناه سره وخت تېرېږي دومره په دې زړه باندې اثر زیاتېږي، او څومره چې اثر زیاتېږي دومره غفلت ډېرېږي، د زړه سختېږي، د زړه د الله نه لرې کېږي، د دې بنده ایمان کمزوری کېږي. او په دې کې یو واضح حدیث د امام ترمذي راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. یو بنده چې کله ګناه وکړي او د الله نافرماني وکړي نو د ده په زړه کې یو تور ټکی ولګي، توره نقطه پکې ولګي، توره نښه پکې ولګي. فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه. که چېرته دا سړی ګوره موږ دا خبره همدقې پورې کوو، که چېرته دی سړي ګناه یې وکړه په زړه کې څه چلو شو؟ تور ټکی ولګېد. چې څنګه ده دا ګناه پرېښوده، توبه یې وویسته، د الله نه یې بخښنه وغوښته، سقیل قلبه، دا زړه به یې داسې پاک شي لکه څنګه چې شیشه پاکوي. شیشې ته چې ګورې څنګه صفا سوترې پړقېږي، دغه شان د ده د زړه به پړقېږي. وان عاده، ګوره که دې ګناه نه توبه ونه ایستې د اولنۍ نه او بیا یې ګناه وکړه، زید فیها، دا توروالی به زیاتېږي، دا به زیاتېږي، دا به چې څو پېرې دی دا ګناه کوي د توروالی زیاتېږي، حتی تعلو قلبه، تر دې چې دا توروالی د ده په دې زړه باندې زورور شي، دا زړه ول ټول راګیر کړي. وهو الران الذي ذکر الله، او دا هغه زنګ دی چې الله ذکر کړی دی په قرآن کې، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون. الله وایي د دوی زړونه زنګ شوي دي د هغه کارونو د لاسه چې دوی کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه زنګ دا دی، زړه زنګ شي، ختم شي. که یو سړی وي چې زه توبه به بل سبا وباسم او بل سبا به وباسم او هفته بعد به وباسم، نو هغه ګناهونه خو ډېرېږي که نه؟ نو څومره چې ګناهونه ډېرېږي هغه توروالی ډېرېږي، توروالی ډېرېږي، دومره ډېر شي چې زړه به یې زنګ شي. چې زنګ شي نو دا زړه به د الله نه غافلی شي.
د دې زړه بیا الله ته راواپس کېده ډېر ګران یې الا دا چې الله توفیق ورکړي او جدا خبره خو د دې زړه الله ته راګرځېده داسې په اسانه نه کېږي الله ته د ده راګرځېده داسې په اسانه نه شي کېدی وجدر چې زنګ شوی دی تور شوی دی ګناهونو ریجولی دی ګناهونو ختم کړي دی نو دا دویمه وجه ده توبه ویستل دې کې سبا بل سبا کول نه دي پکار دا لیټ کول نه دي پکار ولې ځکه چې د دې سره زړه سختېږي ایمان کمزوری کېږي او بنده د الله نه لرې کېږي درېیمه وجه دا ده چې توبه کړی یو انسان وروسته کوي او دا وایي چې سبا بل سبا به توبه وباسم نو د دې د لاسه دی د ګناهونو سره عادت کېږي د ګناهونو سره محبت پیدا کېږي د ګناهونو سره تعلق پیدا کېږي او کله چې دا نفس په ګناهونو باندې عادت شي نو ګناه پرېښودو ته بیا څه وي بیا ورته ګراني دا خو واضح خبره څوک چې اصرار په ګناهونو باندې کوي د هغې وجه دی چې دی د دې ګناه سره عادت شوی پرېښودو ته ګراني لکه یو سړی دی هغه د نشو تماشو سره عادت شوی دی پرېږدي دا نشې تماشې داسې په اسانه نشي پرېښودی ولې عادت دی زړه ورسره محبت کوي وجه سره دی ولې عادت شوی دی ځکه چې ده علی الفور توبه نه دی ویستی که ده چېرته اول پیر دا ګناه کړی وی او ده توبه ویستی وی نن به دې د ګناه سره نوی عادت خو دی چې د دې ګناهونو سره عادت شوی دی نو د هغې وجه دا ده وجه دا ده چې دی هغه توبې په ټیم نه ده ویستې وخې پکې اړولی دی او دا ګناهونه کول اوس دا ګناهونه واپس کېده ګران دي یو سړی دی هغه په سندرو اورېدو باندې عادت شوی دی دا پرېښوده داسې اسان کار خو نه دی یو سړی دی په فحش فلمونو باندې عادت شوی دی د زنانو په تصویرانو باندې عادت شوی دی پردو زنانو سره په رابطو باندې عادت شوی دی دې پرېښوده داسې اسان خو نه دی موږ ته څو خلک ټلیفونونه کوي څومره اکثر ځوانان مانه دا تپوس کوي چې موږ په دې فحاشۍ کې په دې بیمارۍ کې اخته یو د دې نه خلاصي لاره څه ده د دې اسانه خو نه ده چې بس ټکه وپرېږدي په دې وخت تېر شوی دی په دې سره زړه تړلی شوی دی لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې وایي په دې باندې خو مثالونه ډېر زیات دي خو دا یو اووه کسان به د عرش په سوري کې یو ورجل قلبه معلق بالمساجد هغه سړی چې زړه یې په جوماتونو پورې تړلی شوی نو چې یو سړي زړه په جومات پورې وتړلی شي او په مخه جومات ته ځي راځي او کله مانځه له او کله درس له او کله ذکر او اذکارو له او کله هسې پکې ناست او کله اعتکاف له او کله څه له او کله څه له نو د دې سړي زړه اوس په جومات پورې وتړلی شو جومات بندول په ده باندې داسې دي لکه ته چې دی مړ کې دغه شان دې ګناهونو سره دا زړه وتړلی شي عادت شي ورسره د دې به پرېښوده ګرانې کوم سړی چې پردو زنانو ته په کتو باندې عادت شي او دې بازارونو کې ګرځي را ګرځي کله نه کله به ستاسو په نظر هم تېر شوی داسې ښه مشر سړی به په دې بازار کې به کته ځي بر به ځي هېڅ به نه لري او بس راغلی دخلي چې دې جنکو ته ګوري راګوري دا یو بیماري ده والعیاذ بالله بعض مشران به ویني دا خو لا پرېږده خو یعنې هلک جنۍ ته مایله کېږي او جنۍ هلک ته مایله کېږي معنی ده چې د فطرت کې دا خبره پرته ده چې نر دا غواړي چې زنانه دې ته رانږدې شي یا دې نږدې شي دا خو فطرتي خبره ده او زنانه دا غواړي چې نر دې ته رانږدې شي یا دا ورته نږدې شي بعض به پکې داسې ویني ښه مشران چې هغه والعیاذ بالله د لیواتت په دې کارونو کې اخته شوي او د خپلو بچو نه به لرې د ښځې نه به لرې هغه هر څه به پرېښودي بس دقه پسې به ګرځي یو ځي کې او بل ځي کې او دا ښایسته هلکان او هغه هلکان چې
ګیره او برې تلانې راغلي او دغه په دې قصو پسې به ګرځي. وجه دا ده د دې نه دې راړول دومره ګران دي که نه، دومره ګران چې زه تاسو ته څه ووایم، بله دا چې الله یې اسانه کړي نو حقه به کېږي، ځکه چې دی د دې ګناه سره عادت شوی دی. کوم سړی چې والعیاذ بالله دا بس حقایق ضروري دي، خصوصا د ټولو دپاره دی، خو دا پردو ملکونو کې چې کوم اوسېږي دا مسافر بعض خبرې هغه بیانول ضروري دي. کله نه کله داسې کېږي بعض خلک په ګناهونو کې اخته شي، په فحاشۍ کې اخته شي، 10 کاله 15 کاله 20 کاله پکې پورې د کور نه بهر پراته وي او خپلې ښځې ته زړه نه کېږي، خپل کور ته نه ځي، د هر څه ته پاتې شي، صرف د دې دلاسې چې د دغه ګناه سره د ده زړه هغه عادت شوی لګېدلی دی ورسره، د دې ګناه سره دومره محبت پیدا شوی دی چې خپل مور پلار یې پسې پرېښودي دي، خپله ښځه یې پسې پرېښودي ده، خپل بچي پسې پرېښودي. نو دا ګوره معمولي خبره مه ګڼئ چې یو سړی وایي چې زه به سبا توبه وباسم بل څه وباسم، ته دا وړه خبره غټه خبره دا خو چې ته څومره توبه لیټ کې دومره ته د ګناه سره عادت کېږي. او اصرار په ګناهونو باندې راځي. اصرار څه ته وایي په ګناهونو باندې؟ یعنې همیشه یې کول. او الله د نیکانو خلکو د صفت ذکر کړی دی چې دوی ډایرکټ توبه وباسي، چې ګناه دې وشي ډایرکټ توبه وباسي، او بل دوی اصرار نه کوي په دې ګناه باندې. پرون ما د آیت ذکر کړی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا. الله وی دا نیکان خلک که چېرته ګناه ته وشي، ګناه خو د هر چا نه کېږي، که چېرته ګناه د دوی نه وشي الله ورته رایت شي ګناه پرېږدي، بیا ډایرکټ توبه وباسي، الله ته واپس شي، ولم یصروا علی ما فعلوا. درېیم کار دا چې په دې ګناه باندې اصرار نه کوي، ځکه خو دې زر خلاص شو که نه. کله چې په ګناه باندې اصرار کوې نو د هغې نه خلاصېده بیا ګرانېږي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام بخاری دا روایت راوړی په الادب المفرد کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون. تبعی د دغه خلکو دپاره چې په ګناهونو باندې همیشوالی کوي، تبعی د دغه خلکو دپاره چې په ګناهونو باندې همیشوالی کوي او دوی ته پته ده چې دا کار د دوی ناروا دی او د دوی د الله نه لرې کېږي. نو زه دا وایم یا مصرا علی الذنوب، په ګناهونو باندې همیشه پاتې کېدونکیه، د ګناه کوونکیه، د ګناهونو سره عادت انسانه، هغه انسانه چې د ګناه سره دې زړه لګېدلی، ته توبه نه وباسي، د توبې وخت نه دی راغلی چې توبه وباسي او الله ته واپس شي. نو دا سبا بل سبا او دا قصه پرېږدئ، د دې سره انسان د ګناهونو سره عادت کېږي، د ګناهونو سره محبت پیدا کېږي، او کله دې شي وشي والعیاذ بالله چې همدغې ګناهونو کې مړ شي، آخر خاتمه به دې وشي. ډېر خلک بعضو علماو په خپلو کتابونو کې واقعي بیان کړي دي د هغه خلکو چې د هغوی آخره خاتمه په ګناهونو باندې شوې ده، نو د الله په نافرمانۍ. نو ډېر پکې داسې دي چې په آخري وخت کې ګناه را یادوي، په آخري وخت کې سګرټ غواړي، په آخري وخت کې سندرې وایي، په آخري وخت کې نور کم غلط کارونه چې دي یا ګناهونه دي د هغې تذکره کوي، د هغې ارمان کوي. قانون دا دی، دا یاد که په څه باندې چې ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي، او په څه چې بوډا شوې په هغې به د قیامت پر ورځ راپاڅېږي. یا داسې ووایه چې په څه ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي، په څه چې بوډا شوې په هغې به مړ کېږي، او په څه چې مړ شوې په هغې به د قیامت پر ورځ راپاڅېږي. دا قانون یاد که، او اعتبار آخر خاتمې لري. اعتبار
ابتدایي وخت دی که اخر خاتمه له څه معنا اخر خاتمه بارک الله فیک دقیق جواب دی په کومو حالاتو کې چې د دنیا نه لاړ دغه حالاتو له اعتبار دی په دقیق باندې قیامت پر ورځ راپاسي دا پکې نشي چې په اوله کې دی څنګه ځکه دا ټولو ته نصیحت دی چېرته به دا نه وي چې زه فی الحال ښه او په دې به دوکه کېږي نه ځکه چې اعتبار دی له نه اعتبار اخر خاتمې له دی او ستا د اخر خاتمې هېڅ پته نه لګي بس دا خپل صفت شو یاره الحمدلله یو بس د ډېرو نه ښه یو او ښه دیندار یم او ښه تقوادار یم او ښه مؤمن یم نه صفتونه به خپل نه کړي ولا تزکو انفسکم همیشه به ځان ته د تقصیر او د کمي نسبت کوې چې زه ګناهګار زه کمزوری نو محنت به کوې کوشش به کوې او بل دا مه وایه چې زه اوس په دې ټیم کې په دې حال یم چې په دې ما له مرګ راځي دا ډېره خوشحالۍ خبره ده د مرګ هېڅ پته نه لګي او د مرګ په وخت کې به ته څنګه د دې هم څه پته نه لګي نو دا ټولې د یېرې خبرې دي ډېر خلک داسې د دنیا نه تللي هم دي ډېر خلک چې هغوی ټول عمر ګناهونه کړي دي او د مرګ ته نږدې توبه ویستې ده او په هغې مړه شوي دي داسې ډېر خلک شته او داسې خلک هم د دنیا نه تللي دي چې دینداري کوله څه چل به پکې و لکه زړه کې څه چلي ځکه داسې سړي سره کېږي دینداري به یې کوله او ځان به یې دیندار هم ښکاره کوو او ځان به یې دینداره ګڼوم خو مرګ ته نږدې ته الله هغه دینداري او هغه هر څه یې ترې واخېستو او دنیا نه بې دینه لاړ داسې به کوم شته ګوره تاسو ته دا پته شته تاریخ کې داسې خلک هم تېر شوي دي چې علم یې کړی دی یعنې عام سړی نه دی مسلمان او علم یې کړی دی او بیا عام عالم نه دی کتابونه یې لیکلي دي ښه علمي کتابونه لیکلي او بیا د دې مرګ نه لږ وخت مخکې یو څو کاله مخکې به مرتد شوی نو اوس یو عام سړی راپاسي غریب الف ته لوړ وی او په څه پوهېږي نه په قرآن پوهېږي نه جی منګه بس منګه زمنګه ایمان ہے د غرونو په شان ایمان دی او چې بیا ناظره قرآن وایي او چې بیا د قرآن صحیح سوی ته یاد شي او بیا چې درس کې کښېني او بیا چې د علماو سره د ده ایمان به ګډوډ شي که دې ورته ووایي چې د خپل ایمان حفاظت وکړه قارېږي هم ولې زه ته داسې کافر ښکارم چې د ایمان حفاظت وکړه زه به ولې ګډوډ شم دا ما ته اوس ته ووایي چې دا عالمو کتابونه هم لیکلي دي ښه علمي کتابونه یې لیکلي دي او بیا مرتد شوی دی امام ابن القیم چې هغه قصه بیان کړې ده چې مؤذنو اذان یې کوو په جومات له پاسه ولاړو په یو زنانه باندې نظر پرېوتو پخوا خو به اذانونه په جومات له پاسه کول سر یې چورلو حی علی الصلاح حی الفلاح کې زنانه یې ولید هغه یې خوښه شو په یو نظر سره یو نظر جاښه جوړی ګوره دا نظر نه دا د شیطان په غشو کې لوی غشی دی په یو نظر سره جنې خوښه شو چې څنګه اذان ختم کو اقامت او مونځ دې ته پاتې نه شو ډایرکټ لاړ وایي زه دا جنې غواړم هغه ته ته خو دا غواړې خو ته دې جومات کې مؤذن یې او موږ نصرانیان یو موږ کریسچن یو تاسو موږ ته غیر مسلمه وایي ته څنګه دا غواړې هغوی بس زه غواړم نو هغه ورته چې دې دپاره شرط دا دی چې ته به دا خپل دین پرېږدې که دا جنې دې ډېرې خوښې دا غواړي دین به پرېږدې او نیټه پلانې ورځ شوه دی به پلاني ورځ راغی نکاح وتړلی شوه او دوی په هغه عقد کې ولیکل یا په هغه ټیم ووایي چې ما خپل دین پرېښو او زه ستاسو دین ته راواوړېدم هغوی وله جنې ورکړه او دی چې څنګه د کور نه راووتو د چوکاټ نه خپه بهر کړه دغه ټیم کې د ساه ووتو مړ شو یو سړی په مؤذنۍ کې وخت تېر کړي په اخري وخت کې مرتد شو دین یې پرېښو د یو جنۍ د لاسه د یو نظر د لاسه نو چېرته به دا نه وي چې زه وس دې خبرې د نیکانو خلکو د صحابه کرامو د تابعینو ملا تیر مات کړی و هغه نیکان خلک به یېرېدو یاره اخر خاتمه به څنګه کېږي
او د 2021 مسلمان داسې مطمئن دی؟ نه 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 وایي جي زه د پلاني زوی او د هغه علاقې چې هلته ټول خلک اکثر دینداره دي، زه به بېدینه شم، زه به ګډوډ شم. داسې وایه چې زه به کوشش کوم په دیندارۍ باندې د پاتې کېدو، الله به زما مرسته کوي، زه به دعاګانې د الله نه وغواړم، زه به د الله نه امید ساتم. نور خو زه ډېر کمزوری یم، زه ګناهګار یم، خو زه به کوشش کوم، زه به محنت کوم او د الله نه مې امید دی او د الله نه به دعاګانې غواړم او د الله نه به مرسته غواړم او د هغې سره به سوچ او فکر وي چې آخر خاتمه به څنګه وي. نو 3 اسباب شو. کم کم؟ دا پته نشته چې روان وخت کې به څه کېږي. توبه لیټ کولو سره زړه سختېږي، بنده د الله نه لرې کېږي، ایمان کمزوری کېږي. توبه وروسته کولو سره انسان د ګناهونو سره عادت کېږي او د ګناه سره محبت پیدا کېږي، او چې محبت پیدا شو بیا دغه ګناه پرېښوده هغه بیا ګران شي. اوس راځو د توبې شروط. دا نه چې هر سړی راځي او توبه وباسي او بس د ده توبه به قبلېږي. دا نه چې هر سړی به توبه وباسي توبه به قبلېږي. که ته دا غواړې چې زما توبه قبوله شي که نه، نو د هغې دپاره 5 شروط دي. موږ کې هر سړی دا غواړي چې زما توبه الله قبوله کړي. که ته دا غواړې چې توبه دې قبوله شي، نو 5 شرطونه یې د هغې دپاره، 5 خبرې یادې که. اولنی خبره الاخلاص لله، په دې توبه کې به اخلاص وي، دا توبه به خالص د الله دپاره وي. دا توبه به دې دپاره نه وي چې خلکو ته یې ښیي، دا توبه به دې دپاره نه وي چې خلکو ته یې اورئ، دا توبه به دې دپاره نه وي چې خلکو ته پرې نږدې کېږي، بلکې دا توبه به صرف او صرف د دې دپاره وي الرجوع الی الله حقیقتا، په حقیقت کې الله ته رجوع کول. او اخلاص خو په هر عمل کې شرط دی، صرف په توبه کې نه دی، په هر عبادت کې اخلاص هغه شرط. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او هر بنده ته هغه څه میلاویږي چې د څه نیت یې کړی. که ستا دا توبه خالص د الله دپاره وي، د الله دپاره دې توبه ویستي، نو هم دقه به تا ته میلاویږي چې ستا دا توبه د الله دپاره شوه. دا اولنی شرط اهم شرط دی. دویم شرط دا دی، کومه ګناه چې دنه شوې ده چې په هغې باندې پښیمانه یې، ندامت کول په هغې باندې، الندم، چې یو سړی نادم وي، یو سړی پښیمانه وي، یو سړی غمجنه وي په هغه ګناه باندې کومه چې ترې شوې ده. یو حدیث کې داسې راځي، امام ابن ماجه راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الندم توبه، دا پښیمانتیا په خپله توبه د الله ته واپس وي. دی چې پښیمانه دی خو واپس کېږي الله ته که نه. نو معنی دا شو چې د توبې عظیم رکن هغه دا پښیمانتیا ده. ځکه کله چې ته پښیمانه شوې په دې ګناه باندې، خو پرېږدی که نه، واپس به شي. نو اعتراف او پښیمانتیا د دواړه یو ځای راځي، چېرې د ګناه زمانه شوې ده، دا ډېر غلط کار شوی او دا به څه کېږي او دا به څه نه کېږي. نو دا دویم شرط دی. الله د مؤمنانو صفت ذکر کړی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، او بعض هغه دي چې د خپلو ګناهونو اعتراف یې کړی دی. اعتراف یې کړی دی معنی دا چې ویلي دي چې او موږ ګناه کړې ده، پښیمانه دي په هغې باندې. خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، نیک اعمال هم دي بد اعمال هم دي، دی ګډوډ کړي دي. عسى الله ان يتوب عليهم، الله به د دوی توبه قبلوي. نو په ګناه باندې پښیمانتیا
چې کله دا ګناه تا ته رایادېږي او ته پښیمانه کېږي او ته جاړې او ته غمجنه کېږي او ته دې سوچ کړې چې دا ما څه کړي دي او دا ما ولې کړي دي، دا توبه قبلېږي. نو بعض به کینې خپل ګناهونه به رایادوي، دی پښیمانه دی یاره مونږ چې وې بس الله دې عفو کوي، کله چې ځوانانو مونږ به دا کار کوو او دا وسره بس عفو به الله دې عفو کوي. ته خو به فخر سره بیانې، ته خو پښیمانه نه یې. کوم سړی چې پښیمانه یې هغه ګناه پټوي، هغه پې ځان له جاړي چې رایادېږي زړه یې ټق کوي چوي او دی لګیا دی ټولو خلکو ته یې بیانوي، وایي موږ چې ځواني وه دا کار به کوو، موږ چې توبه نه وو ایستلې وایي دا کار به م کوو، دا به م کوو، وایي موږ چې توبه نه وو ایستلې. اوس هم ستا توبه کمزوري ده چې ته ګناه رایادې، یعنې د الله نافرماني دې کړې ده هغه په دومره فخر سره رایادې او الله ستا دا خبرې اوري، حیا تاله نه درځي. یو مخلوق چې تا د یو کار نه منع کړي او بیا ستا مخې ته ناستي او تا یې نافرماني کړي، ته به د هغه په مخ کې ووایې چې ما د ده نه منلې؟ نشي ویلی ځکه چې مخامخ ناست دی. الله تعین او ستا اوري او ته ښه په فخر سره لګیې او بیا هم وایې حیا دله د الله نه درځي چې یاره موږ چې به دا کار کوو، موږ یعنې معنی دا دی چې موږ چې به کله د الله نه منله موږ دا به کول او دا به م کول. بعض داسې ووایي لکه اوس مثال کې یو کس ګناه کوي، موږ به داسې ووایو چې ګناه کوي، مثال نشه کوي، لکه یو سړی دی نشه کوي، چرس کوي، او یو بل دی ځوان شیر چې نیمچه غونته کې توبه یې ویستې ده، نیمچه ورته ځم ځکه چې شروط پوره برابر نه دي، او دی ورته وایي موږ له یې ښه چل راځي، موږ کړي دي خو بس اوس توبه مو ویستې ده، موږ له یې ښه چل راځي. وایي دا پښتانه کې نه وایي ګناه باره کې یو ګناه به کي وایي موږ له هم ښه چل راځي، هو یعنی موږ له هم ښه چل د الله د نافرمانۍ راځي، خو موږ له هم یعنې د ګناه د کولو ښه چل راځي، موږ له هم یعنې د الله د دښمنۍ ښه چل راځي. دا د کولو خبرې دي. سړی خپله ګناه پټوي، یو سړی جاړي په هغې به د عمر له پښیمانې د مرګه پورې دې مؤمن ته چې دا ګناه رایادېږي که نه، چېرته ګناه به یې داسې کړي چې هغه به لس کاله پې تېر شي، شل، خو چې د ده مخې ته راځي د ده زړه پې خفه کېږي، یاره ما ولې د الله نه ده منلې. لکه ولله المثل الاعلی، د الله خو اوچت مثال دی. یو سړی دی د مور پلار سره بد اخلاق دی، نه یې ده منلې، هغه مور پلار ته یې مړه شي، عمر له دی چې کله دا خبره رایادې که سړیتوب پکې د هغه خبره کوو، یعنې بعض داسې چې هغوی هېڅ پروا نه وي، ورځ تر ورځه کیلو غټېږي چې سړیتوب پکې مؤمني او دته دا خبره رایادېږي چې یو وخت کې ما د مور نه ومنلې، ما د پلار نه ومنلې، دا خبره دننه دننه دی ختموي، دننه یې ختموي چې ولې ما نه ومنلې. نو چې یو سړی د الله ونه مني، دا اوس مخلوق دی، مور پلار خو مخلوق دی، صحیح دی، حق لوی دی، خو بیا هم مخلوق دی. چې یو سړی د الله نه یې منلي او بیا وخت په وخت هغه رایادوي موږ نه ومنلې او موږ به پخوا دا چې دا کار داسې کوو، دا کار هم داسې کوو. ځکه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما ټول امت به بخلی کېږي مګر هغه چې ګناه وکړي الله پې پرده واچوي او دې خلکو ته راښکاره کوي، بیانوي، دا خلک الله نه بخي. حدیث کې راځي وایي د شپې ګناه وکړي الله پې پرده واچوي، الله رحمت وکړه الله پې پرده واچوي، وایي سهار چې دی راپاسي په خپله هغه پرده له ځان نه اوچته کړي او خلکو ته بیاني لګي ما دا کار کړی، ما دغه کار کړی. نو دویمه توبه الندم، یعنې چې ته په دې ګناه باندې څه یې پښیمانه به یې، غمجنه به یې. دریم دا چې د ګناه به پرېږدې، دریم شرط دا دی د ګناه به پرېږدې الاقلاع عن المعصیه، په هغه ټیم به یې پرېږدې. که چېرته د ګناه داسې چې حرام کار کوې نو دا حرام کار به پرېږدي په هغه ټیم، او که چېرته داسې ګناه چې یو واجب کار دې پرېښودی دی نو هغه به په هغه ټیم شروع کوې. پرون ما د توبې په تعریف کې دا خبره ذکر کړې وه چې صرف دا نه دی چې ته یو ناروا کار پرېږدې
بلکې یو کار چې په تا لازم دی او ته یې نه کوې دا هم ګناه ده د دې نه توبه ویسته نو دا توبه نه صحیح کېږي چې زه به توبه وباسم او په دې ګناه به څه یم په دې ګناه به اخته یم نه لکه اوس یو سړی دا وایي یاره بس د سود نه مې وایي توبه ده یا الله توبه مې د سود به نن بعد بس توبه ده او توبه ده یا الله او سود معاملات یې شته لګیا دی پکې دا توبه نه قبلېږي زه وایي د غیبت نه توبه وباسم او چې کوم ځای کې کښېني غیبتونه کوي دی دروغجن دی به د خپله توبه کوي زه توبه وباسم د سندرو اورېدو نه او بیا مه اوري دی دروغجن دی په دې توبه ویستو کې زه د ګیرې وړې کولو نه او د ګیرې خریلې نه توبه ګیرې خریلو نه توبه وباسم او بیا پکې هم لګیا دی دروغجن دی په دې خپله توبه کې او داسې بیا زه او که چېرته پکې د مخلوق حق یعنی دا ګناه داسې ده چې د مخلوق د حق سره تعلق دی نو بیا به د حق هغه ته ادا کوې یا به د هغه نه ځان حلالې چې هغه ته ته وایي چې ته زما طرف نه څه ازادي او یا به د حق ورکې دا پکې دي بیا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام بخاري راوړی من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها که د چا سره د رور څه حق پروت وي د خپل مسلمان رور څه حق یي څه زیاتی یې ورسره کړی څه ظلم یې ورسره کړی فلیتحلله منها نن دې پې ځان حلال نن دې ځان حلال کړي یعنې ځان دې تې بري کړي هغه ته دې هغه حق ورکړي معافي دې ترې وغواړي یا بل څه چلو کړي خو چې هغه یې معاف کړي فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ور سبب نه دینار او نه درهم سبا کم ځای دی سبا قیامت دی نه به دینار او نه به درهم قانون د حساب به څنګه کېږي حساب به داسې کېږي چې د ده نیکیانې به راواغستی شي او هغه کس له به ورکړی شي د چا چې په ده باندې حق دا اوس څومره یعنې لوی تاوان دی چې یوه موقع وه د ژوند یوه موقع یوه او هغې کې ټک ټک خطا عبادت کړی او کمزوری او هغه د نه مو واغستی شي او بل چا له ورکړی شو دا څومره لوی تاوان دی څومره لوی تاوان دی چې دا ژوند د بل دپاره تېر کړو خو صرف په دې خبره ونه درېده که نه فإن لم يكن له حسنات دا سړی بېدینه دی او نیکیانې یې نشتي اخذ من سیئات اخي د هغه ګناهونه به راواغستی شي په ده به کېښودی شي د هغه نه به ګناهونه به یې کم کړی شي هغه به په ده کېښودی شي چې دی به جهنم ته لاړ شي د هغه نه به بوج کم شي نو توبه چې وباسي د ګناه به پرېږدي او که چېرته به کې د یو بنده حق وي د الله د بندګانو نه نو هغه حق به ادا کړي دلته دا فایدې ادا کوي د یوې ګناه نه توبه ویسته په داسې حال کې چې سړی بله ګناه کې واقع نو د دغه ګناه نه دا توبه صحیح کېدی شي لکه اوس موږ دا وایو چې دلته درېیم شرط دا دی چې دا ګناه به پرېږدي یو سړی د وایي زه ګناه د توبه وباسم د دروغ ویلو نه زه توبه وباسم د دروغ ویلو نه او دې مثال کې نشه کوي نو دا توبه د ده صحیح ده د دروغ ویلو نه ځکه دا صرف د دغه ګناه شوه هر چې ګناه د نشې ده نو هغه بې پاتې ده نو درېیم شرط دا شو الاقلاع عن المعصیه ګناه پرېښوده څلورم شرط دا دی چې دا به په ښه ارادې چې زه دا ګناه بیا نه کومه دا به په ښه ارادې چې زه به دا ګناه بیا نه کومه لکه کله نه کله دی بعضو خلکو دې توبو ته وګورئ لکه داسې به یو سړی دی هغه سره مال دی
په دې مال باندې دی نشې تماشې کوي او بهر ملکونو ته بيځي، انګریزانو ملکونو ته ځي، هلته فحاشي کوي والعیاذ بالله، نشې کوي، غریب شو. څه شو؟ غریب شو. چې غریب شو وی اللهم انی تبت الیک، یا الله ما توبه وویسته. او دروغجن دی. ولې؟ ځکه چې دا توبه د عاجز انسان ده. معنی دا چې دی د توبې به دې وویسته چې اوس ورسره هغه طاقت نشته او زړه کې دي که چېرته بیا هغه شان حالات برابر شو نو ورځم پرې. دا توبې الله نه قبلوي. دا توبه الله نه قبلوي. لکه اوس یو سړی دی او روزانه د فلمونه ګوري او د جاخې ماخې ګوري په نېټ کې، او نېټ پیسې ورسره ختمې شوې یا نېټ یې بند شو، بس یاره نو یا الله توبه ده، اوس نو توبه وباسه. که بیا حالات برابر شو بیا پرې ورځي. ولې ته زه دې بعضو خلکو د عقل ته ډېر حیران شم. زه هم چې لکه ولې ته الله له دوکه ورکوې، ولې الله ته دغې خبرې پته نشته ستا په دې زړه کې چې ده چې که حالات بیا برابر شو نو ګناه باندې ورځم، ولې الله ته دې پته نه وه؟ نو د بعضو خلکو دې ذهن ته چې وګورې حیران بشي او دې سوچ ته. دا توبې ګوره الله نه قبلوي. ستا به په ښه اراده یې پوخ عزم چې بیا به زه چېرته هم دې ګناه ته نه راواپس کېږم، که زما طاقت وو او که زما طاقت نه وو. لکه څنګه چې یو پیر ته پی ولی شي د څاروي نه، د میخې نه او د غوا نه او د بیزې او د ګړې نه، بیا ورته دا پی واپس کېږي؟ دقه شان په ښه اراده به کې چې زه به بیا دې ګناه ته نه واپس کېږم. داسې مثال یې واله، یو سړی بیمار دی او ده ته ډاکټر ووایي چې دا شی د پلانې خوراک دا به نه خوري، د تا نقصان در کوي، او دی په ښه اراده وکړي چې څو پورې دا بیماري په ما باندې زه به دا پلانې شی دا به نه خورم. دغه شان به دا مسلمان په ښه اراده کوي چې څو پورې زه ژوندی یم زه به دې ګناه ته بیا نه واپس کېږم. څویم شرط شو؟ څلورم. پنځم شرط دا دی چې دا توبه به په هغه وخت کې ویستلی کېږي چې دې وخت کې توبه قبلیږي. ان تکون وقت قبول التوبه. داسې ووایه مختصر، د توبې د قبلېدو په وخت کې توبه ویستل. پنځم شرط دا دی د توبې د قبلېدو په وخت کې توبه ویستل. نو که چېرته دغه وخت ختم شي بیا توبې نه قبلېږي، او هغه دوه وختونه دي. څو وختونه دي؟ دوه. یو عام د هر چا دپاره، یو خاص د هر سړي دپاره. عام د ټولو خلکو دپاره چې کوم وخت دی هغه دا چې د توبې دروازه کولاو ده تر دې چې نور راوخیږي د مغرب نه، د نور پرېواته نه، بس دې سره توبې دروازه بنده شو. دا عام وخت دی ټول دپاره. د دې نه بعد که څوک توبه وباسي انا قبلي. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. دغه نښه چې راشي که نه او نور د مغرب نه راوخیږي، الله وایي بیا به یو نفس له هم د هغه ایمان فایده نه ورکوي الا دا چې د مخکې نه ایمان یې او مخکې نه د خیر کارونه کړي. حدیث کې راځي، عبدالله بن عمر حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. سبحان الله. دا حدیث امام احمد راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي توبه قبلیږي، الله توبې قبلی دا هغه وخته پورې چې نور راوخیږي د مغرب نه. وی کله چې نور راوخته د مغرب نه نو په هر زړه باندې به مهر ولګي
او د خلکو دپاره به صرف هغه عمل کافي شي کمې چې د نور د مغرب د طرف نه راختو نه مخکې کړی دی. که نوی عمل بیا کوي نو هغه وله فایده نه ورکوي. یو حدیث کې داسې راځي من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. صحیح مسلم کې دا حدیث دی. وی چا چې توبه وویسته د دې نه مخکې چې نور راوخیږي د مغرب نه تاب الله علیه، الله توبه قبلي. دا عام وخت شو. خاص وخت د هر انسان دپاره هغه چې کله دا روح مرۍ ته ورسي بیا توبه نه قبلېږي.